بیا د څو کاله تاسو ته پاته دی چې بیا د خلکو به پس لړو لسو 1200 کالو بعد نو په هغو 4 لکو روپیو یا په 1,80,000 روپیو سره هغه د علاقې مالبام نه وته خو مو خلک منتي دي منت یې وکړو په خپلو لاسونو باندې خپلو منتونو باندې خپلو بچو باندې ښځو وړکو باندې دومره ابدي جوړه کړه چې هغه خپله ستوک نه ورکې اوس کې کېږي چا څوره واس و ځمکې یې جوړې کې بازارونه لږ لږ آباد شو نو هغه علاقې کې رونق راغلو بیا اوس دا کال نیم کېږي چې بیا ډېر حالات خراب شو اوس ته ورځې په ورځې باندې خرابېږي کله نه دا بادام کې واقعه وشوه نو دا ټول افسران راغلو هم پوځیان هم د سیول افسران که هغه ډي پي او صاحب دی یا ډي سي صاحب دی نو مو ورته دا عرض وکړ چې یاره ورغزو کې دا حال ډېر کم دي کوي یو 15 کسان به وي خو تاسو مهرباني وکړو دا بونډري مضبوطه کړو نو انشاءالله د مو علاقې کې د دغو خلکو ملګري ډېر کم دي او بدقسمتي سره هغو په خولې یو څیوي او کوي بل څه نن دیا ته خبره راغله څه حالات تاسو مخکې دي څه روان دي څه د کېږي دې لپاره لکه څنګه مفتي صاحب خبره وکړه د اتفاق ضرورت دی چې اتفاق نه وي یو کار هم نشون کوی بېګا جپسي صاحب راغلی و زه خو بیا اخري کې ورنه ووتم هغه کومې خبرې وکړې هغه به خیر عزتګله چې درته بیان کړي ولې څه دور کې ناست وو غو مقصد دا دی چې هغه خپل کوم بوج دی خپله کومه د یو ذمهواره دی نو هغه په مو چوي نو مو سره موجوده ټیم کې څه شی دي مو سره خو چې کوم لیشتوالی څه کله کوم ټیم کې د فیصلې د مو په خپلو لاسونو کې وي د کمونو خپل یو طاقت و یو خپل قوت و یو خپل اتفاق و هغه خو یې مونه هر څه ګډوډ کړو نن څه دي د یو لاس کې دي مو د غلطو خلکو ملګرتیا نه کوو ټارګېټ اپریشن بلکل چې چا باندې شک وي هغه دیو کوی شي که هغه ټینګوي که هغه مړوي خو که دیو کومه منصوبه دی چېرته ته علاقه دوباره خالي که نو که دا علاقه دوباره خدای دې نه وکړي مو خالي که نو دا علاقه مونه لاړه دغو خلکو بیا زړه مات شو ولې څه هغه خلقه ځکه پاتې کېږي چې هغه دا ځای کرایه نشي لنډوی بجلی بیل نشي لنډوی کور کرایه نشي لنډوی خو اختیرا کې خپل دوره ځان ته ځای برابر کړی دی هغه 2-3 پټیو پورې هغه ژوند تېروي نن حالات بله مودني یو چې مو ورکزو کې خراب دی ټولو پښتنو کې خراب دی ټولو قبایلو کې خراب دی خو خیر مو به د خپل ورکزو خبره کوو چې دا د مو کور دی مو ډېر پرامن خلک وو خو نه پوهېږو چې دا خلک ته چوک ورځې په ورځې زیاتوي اوس هغه ډیټیل کې هم نه څو ښه پوهېدونکي خلک یو کینې دا دومره تعداد کې نه وو خو ورځې په ورځې باندې دغه خلکو کې زیاتوالی رسي ډېرې خبرې نه کوو اتفاق ضرورت دی داسې نه دی چې دغه نن جرګې سره به دا معامله حل کېږي دغه دپاره یو لای عمل پکار دی زه دوباره جرګه چېته پکار دی کونځو باندې مو غونډه پکار دی سیاسي خلک سره غلي دي څلیارې کې روان دي ما خیال کې حبیب نور صاحب هم روان دی ما خیال کې سنټر صاحب روان دی هم ورسي مخته کوم مزال دی هغه مو نه شو کوی موړندي هغه دا سیاسي مشران کوم دي دا به مو بیایي که هغه چېته مو هم بیایي کور کمانډر صاحب څخه هم بیایي وزیر اعظم صاحب څخه هم بیایي وزیر اعلی صاحب څخه هم بیایي مو خو بس دا واسطې چې خپلې علاقې کې رغوټه شو مو او د خپلې علاقې ژړا پر یاد وکړو نور دا سیاسي مشران دي لکه څنګه مفتي صاحب خبره وکړه که ته سیاست کوې خو په خپل عوام به کوې که ته مشرانه کوې په خپل عوام به کوې په خپل قوم به کوې چې کله تا قوم نه وي تا قوم ګډوډ وي نو ته به سیاست په چا کوې مشرانه به په چا کوې یا کوم د نوجوانان دي د دو مستقبل هم تباه کېږي هر لحاظ سره ولې چې ورو ورو دا خلک مونه مطلب دا دی چې بل طرف ته مزال کوي ولې بېروزګاري دی دا اوس یوه خبره دی خیر دی خبرې ځای خو نشته نه دی را نوکریان یې راشي هغه لیکل یو کې څه خبرې کوم ټول ورکې بار خل نوکر شي شپږو میاشتو بعد بیا هغه یو نفسي خستې وي هغه بیا لاړ وي د ما نوجوان بس په مسؤلیته ناست دی هغه خپل کوم حق راشي هغه مطمئنه میلویږي اوس په نور مشرانو خبرې کوي
خو نن به تاسو ته پاته وي چې بله ورځې په پېښور کې مولانا صاحب سره یوه جرګه وشوه په دې امن امان باندې ورسره چند یا څو خبرې نورې وې هغه دپاره نن غو 3 بجې ټیم یخ دی په اسلام آباد کې هر ایجنسي نه 2-2 3 کسان یې منتخب کړي دي او دا د حاضري مو ځکه ضرور وګڼله چې مو اول خپل قوم دی نو که بیا تاسو اجازت و خیر په خبره به ناستو د خبرې به واورو لا عمل هم یو جوړول پکار دي که بیا تاسو اجازت وي هم ضرور خبره دی ځکه چې د ټولو قبایلو خبره دی و همدغه امن امان باندې همدغو مشکلاتو باندې دی ولې څنګه یو غټ لیډر دی څنګه مو سره مخکې کېږي نو انشاءالله چې د مو اواز بیا چوک نه چوک واوري به ډېرې خبرې به نه کوو ضرورت ته اتفاق دی او بیا علاقې ته وتلو ته مونیو ته نور حکومت زورور دی خدای زورور دی حکومت زورور دی څنګه وباسي جسونه را باندې پاسه نه راولي بمونه پر ادخولو کې نو نقام علامه بیا تخته خو کوشش مو ته دا پکار دی چې مو خپل علاقه په اسانه پرې نه ږدو او بل کوم پاتې خلک دي هغه اغزه کې چې غو سره مونږ د مرستوار وکوم سوار شو ورسره کینو غو ته ډډګرنه ورکوم غو سره مدد وکوم او غو سره هغه څنګ په څنګ باندې ودرېږو نو انشاءالله چې کله داسې اتفاق ته مو راشي نو انشاءالله کله مو چوک نشي والی نور که څه کمی پیښې شوي بخښنه غواړم محترم السلام علیکم